بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للحق والماحي للباطل، وعلى آله وأصحابه الذين هم بارزوا بالإسلام على خلاف ما عليه الضالون. أما بعد، د دې آیات ربط د مخکینی آیتونو سره دا دی چې د قبلې په بدلیدلو کې د مخالفینو له اړخ نه چې کوم اعتراض و د هغې دوه اثره ول. یو اثر د هغوی د اعتراض په اسلام او په مذهب باندې و چې هغوی به ویل چې دا څنګه دین او دا څنګه مذهب دی چې کله یو طرف ته مونځ کوي او کله بل طرف ته مونځ کوي. نو د دې اثر نه ځواب په مخکینیو آیتونو کې تیر شه چې ولله المشرق والمغرب. د دوی د اعتراض دویم اثر د مسلمانانو په طبیعتونو باندې و چې کله به دوی اعتراض کوه نو د دوی د اعتراضونو او د دوی د سوالونو اثر به د مسلمانانو په زړونو او طبیعتونو باندې پرېوته او مسلمانان به په هغه باندې غمګینه کېدل، دې ورته به درد او غم حاصلېده. نو الله رب العزت مسلمانانو ته تسلیت ورکوي چې د دې د اعتراضونو نه به ستاسې طبیعتونو او د ستاسې زړونو ته درد در رسیږي، خو تاسو صبر کوئ او مونځ کوئ. الله رب العزت به بلکل د هغو د اعتراض د هغه منفي اثر نه تاسو بچ ساتي. نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ، استعینو بالصبر والصلاة، تاسو امداد او مدد حاصل کړئ په صبر کولو او په مونځ کولو. ان الله مع الصابرین، یقینا الله رب العزت خاص ملګری د صبرناکو دی. څوک چې د مصیبت په مقابل کې صبر کوي، څوک چې د کفارو د اعتراضونو په مقابل کې صبر کوي او د مشرکینو د یهودو د دسیسو په مقابل کې صبر کوي، نو الله رب العزت د دوی ملګری دی. علامه ابن جریر رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکلي دي هغه کسان چې په مصیبتونو باندې صبر کوي، کوم مصیبت چې هغوی ته رسیږي او دوی په هغه مصیبتونو باندې صبر کوي، نو په صبر سره د الله رب العزت رضا حاصلیږي. او هغه کسان چې د مصیبت په حالت کې مونځ کوي، د دوی په مانځه باندې به الله رب العزت د دوی حاجت پوره کوي. او دا مقصد د معیت او د ملګریتوب د الله رب العزت دی د صابرینو سره. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا، تاسو مو وایئ، لمن يقتل في سبيل الله، د هغه چا په باره کې چې هغه ووژلی شي په لاره د الله تعالی کې، څه مو وایئ؟ امواتن، چې دوی عام مړي دي، یعنې هغوی ته مړي مو وایئ. بل احیاء، بلکې دوی لره یو قسم ژوندون شته، ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو نه پوهیږئ د هغوی په ژوند باندې چې دوی څنګه ژوندي دي. په دې آیت کې الله رب العزت مؤمنانو ته هغه ادب په باره د عظمت د شهداو کې ذکر کوي، یعنی هغه څوک چې د حق په لاره کې شهید شي، نو تاسو د هغه په باره کې د اهانت او د سپکاوي کلمات مه ذکر کوئ. خازن په خپل تفسیر کې لیکي چې کله په غزوه بدر کې 14 صحابه کرام شهیدان شول، نو خلکو به ویل چې فلانی مړ شو او د دنیا د مزو او د لذتونو نه هغه محروم شه. نو الله رب العزت دا آیت نازل که چې ولا تقولو، تاسې مو وایئ، لمن یقتل فی سبیل الله، د هغه چا په باره کې چې هغه ووژلی شي د الله رب العزت په لاره کې، امواتن، مړي، هغه ته مو وایئ. که دلته څوک سوال وکړي چې الله رب العزت دلته وایي چې ولا تقولو، تاسې دوی ته مړي مو وایئ، او په سورت آل عمران کې الله رب العزت وایي چې ولا تحسبن، تاسې دا ګمان مه کوئ چې هغه مړه دي. دلته ولا تقولو او هلته ولا تحسبن. زموږ مفسرینو د دې جواب ذکر کړی دی چې دلته ادب ښودل دي مؤمنانو ته په اعتبار د وینا سره، ځکه د مؤمنانو په زړونو کې د شهداو عظمت او د هغو لویي پرته ده
خو الله رب العزت هغوی ته ادب ورښیي په اعتبار د وینا سره چې په ژبه باندې تاسو هم هغوی درانه یادوئ. او په سورت آل عمران کې رد دی په منافقینو باندې، ځکه د هغوی په زړونو کې د شهداو په باره کې غلط ګمانونه پراته ول. نو د دې وجې نه الله رب العزت هلته لا تحسبن وویل او دلته الله رب العزت ولا تقولو وویلې. نو الله وی ولا تقولو، دا آیت لږ تفصیل غواړي او تحقیق غواړي. قدرمنو اوریدونکو په دقت سره یې واورئ. نو ځکه الله وی ولا تقولو، تاسې مه وایئ لمن یقتل فی سبیل الله، د هغه چا په باره کې چې هغه وژل کیږي په لاره د الله کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی چې مراد د فی سبیل الله نه اعلا د کلمت الله ده، یعنی د هغه چا په باره کې چې هغه ووژلی شي په هغې لار کې چې هغه مبارزه کوي پاره د اعلای کلمت الله. برابره خبره ده که دا قتل په میدان د جهاد کې وي او که مرابط فی سبیل الله وي او که د دعوت په لاره کې ووژل شي. او علامه آلوسی رحمه الله په خپل تفسیر کې روح المانی کې لیکلی دي چې مراد یې دا دی چې په اطاعت د الله تعالی او په اعلا د کلمې د هغه کې، یعنی هغه څوک چې د الله رب العزت په طاعت کې مړ شي هغه ته تاسو مړی مه وایئ. همدارنګه هغه څوک چې مبارزه کوي د الله د دین او د الله د کلمې د اوچتوالي لپاره، که هغه ووژل شي تاسو هغه ته مړی مه وایئ. ځکه الله وایي ولا تقولو، تاسې مه وایئ لمن په حق او په باره د هغه چا کې یقتلو چې هغه ووژل شي فی سبیل الله په لار د الله کې، چې مبارزه کوي په میدان د جهاد کې وژل کیږي، یا دعوت کوي د دعوت په لاره کې وژل کیږي، یا مرابط وي فی سبیل الله هلته ووژل شي، یا د الله په طاعت کې ووژل شي. اموات دوی ته مړي مه وایئ. اموات دا خبر دی پر د مبتدای معذوف چې تاسو دا وایئ چې هم اموات چې دوی مړي دي. که څوک سوال وکړي چې په دې جمله کې منع ده د اطلاق د مړي نه په شهید باندې، ځکه الله منع کړی چې ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله، څوک چې د الله په لاره کې وژل کیږي تاسو هغه ته مړي مه وایئ. او حال دا دی چې د هغه نه په قتل کولو سره روح وتلی دی، او لفظ د یقتلو په دې باندې دلیل دی. همدارنګه په ډیرو آیتونو کې په دې باندې اطلاق د مړي شوی دی، لکه په صورت نحل کې په 21 آیت کې، په صورت زمر کې په 10 آیت کې، په صورت مؤمنون کې په 15 آیت کې. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې او د فقهاو په اقوالو کې په شهید باندې اطلاق د مړي کیږي. او الله رب العزت دلته وایي چې ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله اموات، هغه څوک چې د الله په لاره کې وژل کیږي تاسو هغه ته مړي مه وایئ. د نورو آیتونو نه معلومیږي چې هغوی مړه دي، د رسول الله د احادیثو نه معلومیږي چې مړه دي، د فقهاو د اقوالو نه معلومیږي چې مړه دي، او دلته الله وایي چې تاسو دوی ته مړي مه وایئ. د دې ځواب زموږ مفسرینو کړی دی چې دوی مړه دي، خو هغسې مړه نه دي چې ارواح جنتونو ته نه رسیږي او د الله رب العزت نعمتونه نشي حاصلولی. ځکه نور خلک مري خو د هغو ارواح جنتونو ته نه رسیږي، اما شهیدان چې مري د دې ارواح جنتونو ته رسیږي. همدارنګه شاه عبدالعزیز رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکلی دي چې اموات نه مراد هغه دي چې ارواح یې مړه وي. اموات نه مراد هغه دي چې د هغو ارواح مړه وي، او د شهیدانو ارواح مړه نه دي. او د روح مرګ دا دی چې بدن په ذریعه خو هغه لذتونه حاصلول، خو چې کله بدن جدا شي او د لذتونو نه محروم شي نو داسې روح ته مړ ویل کیږي. نو شهید اگر که ظاهرا مړ دی خو لاکن د دې روح ژوندی دی او د الله رب العزت نعمتونو نه هغوی لذت اخلي او خوند اخلي. او موت چې دی د الله رب العزت په کلام کې په 4 معنیو سره استعمال شوی. اوله معنا د موت مقابل د قوت حساسه دی، یعنی چې ټول حواس ختم شي، او دا معنا په سورت بقره کې په 28 آیت کې او نورو ډیرو آیتونو کې ذکر شوی. دویمه معنا د موت مقابل د قوت عاقله ده، یعنی جهل موت دی، ناپوهی مرګ دی، لکه چې په سورت انعام په 123 آیت کې دا ذکر دی.
درېیمه معنا د موت مقابل د قوت نباتیه دی، یعنی د ځمکې اوچېدل. ځمکه چې کله اوچه شي هغه ګیا پکې اوچه شي هغه ته مړه ویل کیږي، لکه چې په صورت اعراف کې په 50 آیت کې دا ذکر دی. څلورمه معنا د موت غم او درد دی چې انسان ژوند خراب کړي، لکه په صورت ابراهیم کې په 19 آیت کې دا ذکر دی. نو په نفي د یوې معنا سره نفي د بلې معنا نه لازمیږي. دلته چې موږ او تاسو ګورو چې الله دې ته اموات ویلی دي، دا چې الله ورته ویلي چې تاسو دې ته اموات مه وایئ، یعنې هغسې مړي ورته مه وایئ چې هغه بلکل د هغو روحونه مړه دي او د الله د نعمت. شهید ته موږ مړی ویلی شو، لیکن د شهید مرګ د نورو مړو په شان نه دی. شهید ته موږ مړی ویلی شو، خو د شهید مرګ د نورو مړو په شان نه دی. د مرګ نه وروسته اگر که برزخي ژوند هر چاته حاصل دی، نو د دې وجې نه د جزا او د سزا علم لري، لیکن شهید ته په دې ژوند کې د نورو مړو نه یو قسم فرق حاصل دی، او هغه دا دی چې د دې ژوند نښې نښانې او اثرونه په دې کې د نورو مړو نه قوي دي. لکه د ګوتو بندونه، تاسو به د شهیدانو د ګوتو بندونه لیدلي وي، نو که تاسې د شهید پوندې او د شهید ګوتې لیدلې وي، په هغو کې د ژوند اثرات او نښانې لیدل کیږي، او هغه اثرات د ژوند چې د شهید په ګوتو کې دي د هغه د پوندو نه لا زیات دي. دغه شان په شهید کې د ژوند نښې د عامو مړو نه ډېرې زیاتې وي، تر دې چې د شهید د ژوند قوت یو اثر د معمولي مړو په خلاف وي. نو الله رب العزت فرمایي ولا تقولو تاسې مه وایئ لمن یقتل فی سبیل الله، د هغه چا په باره کې چې هغه وژل شوی وي د الله په لار کې اموات مړي، یعنې هغه ته مړ مه وایئ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکې دوی لره یو قسم ژوند شته، ولکن لا تشعرون، لکن تاسو نه پوهیږئ د هغه په ژوند باندې. نو احیاء هم خبر دی پر د مبتدای محذوف، بل هم احیاء ولکن لا تشعرون. نو احیا نکره ده، نو دا دلیل دی په دې باندې چې مراد دلته یو قسم د حیات دی، هر قسم ژوند د دې نه مراد نه دی، او هغه دا قسم ژوند دی چې موت حقیقي سره منافات نه لري، او هغه حیات اخروی نه دی چې هغه په ورځ د قیامت کې دی، او هغه حیات دنیوي هم نه دی، ځکه چې هغه په موت سره زایل شوی دی. او دلیل په دې باندې په صورت نحل کې 21 آیت دی چې په دې کې اموات غیر احیا الله رب العزت ویلي چې دا مړه دي، ژوندي نه دي. نو مراد د احیا نه دلته یو قسم د حیات دی، هر قسم ژوند دی نه مراد نه دی. نو هغه قسم ژوند دی چې موت حقیقي سره منافات نه لري، او هغه حیات اخروي نه دی چې هغه په ورځ د قیامت کې دی، او هغه حیات دنیوي هم نه دی ځکه چې هغه په موت سره زایل شوی دی. نو معلومه شوه چې د دې آیت نه مراد چې الله دلته ویلي بل احیاء، مراد د دې نه حیات برزخي دی. او معتزله وایي چې دلته حیات اخروي د دې نه مراد دی. الله وایي چې بل احیاء دوی ژوندي دي، مراد د حیات نه دلته حیات اخروی دی، ځکه چې معتزله د حیات برزخی نه منکر دي، او هغوی د احیا معنا کوي په داسې طریقې باندې چې ژوندي به شي په ورځ د قیامت کې، لیکن په دې کې د شهداو هیڅ خصوصیت نشته دی. نو مراد د حیات نه دلته حیات برزخی دی. حیات په قرآن کې په 6 معنیو سره استعمال شوی. پر د وضاحت دا ځکه درته ذکر کوم. حیات د الله رب العزت په کلام کې په 6 معناګانو باندې استعمال شوی. اول د الله رب العزت صفت، لکه په سورة آل عمران کې په 2 آیت کې. دویم قوت حساسیه حیوانیه، لکه سورة بقره 28 آیت کې، او په سورة فاطر 22 آیت کې. دریم حیات په معنا د قوت نباتیه، لکه سورة بقره 104 آیت کې. څلورم حیات اخرویه، لکه سورة فجر کې په 40 آیت کې. پنځم قوت عاقله چې هغه علم دی او ایمان دی او اتباع د سنتو د محمد رسول الله ده، لکه په سورة انفال په 40 آیت کې او په 42 آیت کې، او په سورة انعام 123 آیت کې. شپږم حیات په معنا ده بېغمه کېدل، د لذتونو او د نعمتونو حاصلول، لکه د دې آیت په باره کې. نو اثبات د یو قسم حیات او د یو قسم ژوند مستلزم نه دی نورو اقسامو د حیات او د ژوند لره.
یعنی دلته آخري معنا د حیات ده، نو هغه دویمې معنا لره مستلزم نه دی چې مراد د هغه نه قوت حساسیه او حیوانیت مراد اوسیږي. نو شهید چې ژوندی دی هغه په برزخي ژوند کې ژوندی دی. د حیات برزخیه کې د علما د اهل سنت والجماعت علماو دوه قولونه دي. اول قول د علماو دا ده چې دا حیات په جسد او په روح دواړو سره دی، لکن روح په جسد کې نشته. هغوی دلیل د الله رب العزت د کلام نه په سورة الزمر کې 42 آیت را اخلي، او په جسد کې الله رب العزت په خپل قدرت سره یو نوع د حیات پیدا کړي چې په هغې سره احساس د نعمتونو او عذابونو کولی شي. لکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه معلومیږي چې کله مړی په قبر کې کیښودلی شي نو چاته نعمتونه ورکول کیږي او څوک په کروزونو وهل کیږي، او دا صفات د بدن دي. همدارنګه هغه حدیث د بخاري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی چې 2 کسانو باندې په قبرونو کې عذاب و، نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل انهما لیعذبان فی قبورهما وما یعذبان فی کبیر. الحدیث په دوی باندې د دوی په قبرونو کې عذاب دی او عذاب په داسې سیز کې نه دی چې د هغې نه ځان بچ کول ګران ول. همدارنګه په بل حدیث کې راغلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلي ودرېدله، نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې زما سورلي د دې وجې نه ودرېدله چې د یهودیانو باندې د دوی په قبرونو کې عذاب دی. نو په قبر کې بدن وي روح نه وي. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې بدن لپاره هم تنعیم یعنی نعمت یا تعذیب شته دی، او د روح دپاره په خپل مستقر کې تنعیم یا تعذیب دی. دا به پوه شو چې د روح مستقر کوم ځای دی. دویم قول زموږ د اهل سنت والجماعت دا دی چې حیات برزخي هغه صرف د روح دپاره دی، لکن د روح دپاره یو مثالي جسد ورکړی شوی دی چې د هغې په واسطې سره هغه ته نعمتونه یا هغه ته عذابونه ورکول کیږي. او دا قول علامه آلوسی په خپل تفسیر روح المعانی کې، او همدارنګه شاه ولی الله رحمه الله په خپل کتاب تفهیمات کې، او مولانا اشرف علي تهانوي په اشرف الجواب کې، همدارنګه مجدد الفسانی په خپل مکتوباتو کې دا قول ذکر کړی دی چې حیات برزخي صرف د روح دپاره دی، لکن د روح دپاره یو مثالي جسد ورکول کیږي هلته چې د هغې په واسطې سره یا هغه ته نعمتونه ورکول کیږي یا هغه ته عذاب ورکول کیږي. او د دوی دلیل د مسلم صحیح حدیث دی چې د شهداو ارواح به د شنو مرغو په ججورو او د هغو په جاغورونو کې وي، او په جنت کې به سیل کوي، او کوم ځای چې خوښه وي هلته به ځي او هلته به آرام کوي. یعنی هغه قندیلونه چې د عرش لاندې راځوړندي هلته به ځي او هلته به آرام کوي. الله رب العزت به د دوی طرف ته یو ځل ښکاره شي چې تاسو څه غواړئ؟ دوی به ووایي چې یا ربه موږ نور څه نه غواړو، تا موږ ته هر څه راکړي. الله رب العزت به بیا ورته ووایي چې تاسو څه غواړئ؟ هر کله چې دوی پوه شي چې الله رب العزت زموږ نه بار بار غوښتنه کوي، نو دوی به ورته ووایي چې یا الله موږ غواړو چې موږ بیرته ته دنیا ته واپس کړي. او په بل روایت کې داسې راغلی چې زموږ ارواح زموږ زړو جسدونو ته واپس کړه چې موږ جنګ وکړو، قتال وکړو او ستا په لاره کې بیا شهیدان شو، ځکه هغه ثوابونه چې هغوی په شهادت کې لیدلی دي د هغو ډیره آرزو کوي هغوی. ځینې مفسرینو دا لیکلي دي چې اول قول غوره دی چې دا حیات په جسد او روح دواړو سره دی، لکن روح په جسد کې نشته، بلکې په جسد کې الله رب العزت په خپل قدرت سره یو نوع حیات پیدا کړی چې په هغې سره احساس د نعمتونو او د عذابونو کوي. ځینې مفسرین ویلي چې دا قول غوره دی. او په عقیدة تحاویه کې لیکلي دي چې عذاب د قبر د نفس او بدن دواړو دپاره دی. او علامه آلوسی رحمه الله ویلي دي چې د ډیرو سلفو مسلک دا دی چې حیات د شهداو حقیقتا دی په جسد او په روح سره، لکه موږ د هغې د ادراک نه عاجز یو. علامه آلوسی په روح المعانی کې لیکلي دي چې د ډیرو سلفو مسلک دا دی چې حیات د شهداو حقیقتا دی په جسد او په روح سره، لکه بل عمده بحث دا دی چې مستقر د ارواحو یعنی ارواح به په کم ځای کې وي. په حال د برزخ کې روح جدا دی د بدن نه، او په دې کې ډیر اقوال دي. اول قول دا دی چې ارواح د مؤمنانو په جنت کې دي او ارواح د کافرانو په اور کې دي. دویم قول دا دی
چې د مؤمنانو ارواح په دروازه د جنت کې دي، د جنت راحت او نعمتونه هغوی ته رسیږي. دریم قول دا دی چې د مؤمنانو ارواح د هغوی د قبرونو په خوا کې دي، او یو روایت د حضرت کعب نه نقل دی چې هغه وایي چې ارواح د مؤمنانو په علیین کې دي، په اوم آسمان کې، او ارواح د کافرانو په سجین کې دي، یعنې په اومه ځمکه کې. او علامه ابن حزم لیکلی دی چې مستقر د ارواحو خو هغه دی چې د پیدایش د بدن نه مخکې کوم ځای کې و. او علامه ابن عبدالبر لیکلی دی چې ارواح د شهداو په جنت کې دي، او ارواح د عامو مؤمنانو د قبرونو په خوا کې دي. نور اقوال هم لیکلی دي خو هغه اقوال ضعیف دي دلته. لکن عقیدة الطحاوي په 454 صفحه کې لیکلی دي چې خلاصه د دلیلونو دا ده چې ارواح په برزخ کې په تفاوت سره دي. بعضې په اعلی اعلیین کې دي، بعضې په ملأ الاعلی کې دي، او بعضې د شنو مرغانو په ججورو او په جاغورونو کې دي، او بعضې ارواح بندي د جنت په دروازو سره. نو په مستقر د ارواحو کې د علماو اختلاف دی. ځینې وایي چې ارواح د مؤمنانو په جنت کې او ارواح د کافرانو په اور کې دي. ځینې وایي چې د مؤمنانو ارواح په اعلی علیین کې دي، په اوم آسمان کې، او ارواح د کافرانو په سجین کې دي. نو الله رب العزت فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیا، بلکې دوی ژوندي دي ولکن لا تشعرون، تاسو نه پوهیږئ. دا پاره د دفع د وهم دی. دلته وهم دا و که چیرې دوی د پاره ژوند وي نو موږ به د هغوی حرکات لیدلی، او د هغوی په بدنونو کې به د ژوند آثار ښکاره کیدلی، او د هغوی ابدان به خاورو نه خوړلی. نو الله رب العزت جواب وکړه چې دا داسې ژوند دی چې د انسانانو د عقل او د حواسو معلومولو نه اوچت دی. دا صرف په وحی سره معلومیږي. او بحر محیط لیکلی دی چې ولکن لا تشعرون، دوی ژوندي دي خو تاسې نه پوهیږئ د هغوی د ژوند په کیفیت باندې، چې د هغوی د ژوند کیفیت څنګه دی. نو معلومه شوه چې دا ژوند د دنیا د ژوند په شان نه دی، او د حقیقي ژوند لوازماتو لپاره مستلزم نه دی، لکه اوریدل، لیدل، ګرځېدل، خبرې کول، ځکه چې دا کارونه د دنیا ژوند سره تعلق لري. او د دې ژوند یعنی د شهداو د ژوند تفصیلي کیفیت د متشابهاتو نه دی، په هغې کې خپل عقل چلول په کار نه دي چې موږ پوه شو چې شهید څنګه ژوندی دی. نو ځکه الله وایي چې بل احیا، بلکې دوی ژوندي دي ولکن لا تشعرون، لکن تاسو د هغو د ژوند په کیفیت باندې کله هم نشئ پوهېدلی. اگر که د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیثونه دا ثابته ده چې شهید کله هم نه خاورې کیږي، او په کم ځای کې چې تاسو وینئ چې شهید خاورې شوی وي نو معلومیږي چې د هغه نیت به خالص نه و، او د شهادت مدار چې دی په نیت باندې دی. صرف قتلیدل او صرف وجل کیدل دا شهادت نه دی. او که بیا هم موږ او تاسو داسې یو شهید پیدا کړو چې د هغې جثه خاورو خوړلې وي، او هغه ډیر په پاک نیت او په اخلاص باندې د الله په لاره کې جنګېدلی وي، نو د هغه نه دا نه لازمیږي چې د هغه بدن د خاورو خوړلی وي. ځکه چې د انبیا علیهم الصلاة والسلام بدنونه او د شهیدانو بدنونه ځمکه نه خوري. نو هلته چې د شهید بدن خاورې شوی، هغه د اجزای ارضیه یعنی د خاورې نه بغیر نور کومه اجزا دي چې هغه به د شهید بدن خاورې کړی وي. ځکه چې په ځمکه کې الله رب العزت نور ډیر قسمه د دهاتونو او د هغې د اجزا ایښي دي. که چیرې دغه څیزونه د یو شهید بدن متاثره کي نو هغه د دې آیت سره بلکل منافي نه دی. هغه به خاورو نه خراب کړي، هغه به نور اجزا وي چې د هغه نه د شهید بدن متاثره شوی اوسیږي. ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله وایي خامخا ازمیښت کوو موږ تاسو باندې په لږ څیز سره، من الخوف د ویرې نه، والجوع د ولږې نه، ونقص من الاموال او په کمولو د مالونو سره، والانفس او د نفسونو سره، والثمرات او د میوو سره، وبشر الصابرین. او رسول الله ته الله وایي چې زیری ورکړه ته صبرناکو خلکو ته. نو ابتلا د الله رب العزت د علم حاصلولو لپاره نه وي،
بلکې مبتلا ته د هغه حقیقت ښکاره کول وي. او بلایا دوه قسمه دي. یو قسم بلایا تکوینی بلایا دي چې هغې ته نوائب ویل کیږي، او دویم قسم بلایا تشریعیه دي چې هغې ته احکام شرعیه ویل کیږي. نو الله وایي ولنبلونکم بشیء، د شی نه دا معلومیږي چې دا بلایا په لږ مقدار کې هر انسان د وس مطابق وي، او دا لږوالی په نسبت د هغه بلا دی چې دوی ترېنه الله بچ ساتلی دي. من الخوف، یره د دشمن. علامه نیشاپوري لیکلی دي چې هر مکروه چې د هغه انتظار کیدی شي او د هغې نه په زړه کې درد پیدا کیږي هغې ته خوف ویل کیږي. هر هغه مکروه شی چې هغه سړی بد ویني چې د هغې انتظار هم کیدی شي او د هغې نه په زړه کې درد پیدا کیږي هغه ته خوف ویل کیږي. جوع، قحط او پروزي حاصلولو کې سختي او دومره لږه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم راغلې وه چې هغو مبارکو به په خېټو باندې کاڼي او ګټې تړلې چې د هغو د ملا توازن برابر وي. ونقص من الاموال، په دې کې د هغه حاصلاتو کموالی دی، د څاروو هلاکېدل، د هغو ورکېدل او د مالونو تباه کېدل، دا ټول په دې کې داخل دي. والانفوس، د دوستانو او ملګرو مړه کېدل او قتل کېدل یا د بعضو ملګرو مرتد کېدل. والثمرات، د دې نه مراد غله ده چې د ځمکې په سبب د قحطونو یا سیلابونو او یا نورو بلایاو سره هغه ختمیږي. نو دا ټول بلایا تکوینی بلایا دي. او د امام شافعی رحمه الله نه علامه آلوسی په خپل تفسیر کې او علامه نیشاپوري په خپل تفسیر کې نقل کړي دي چې دا بلایا تشریعیه بلایا دي، دا تکویه نه دي. ځکه مراد د خوف نه دلته د الله رب العزت ویره ده. او جوع نه مراد د روژې فرض کېدل دي. و نقص من الاموال نه دلته زکات او انفاق فی سبیل الله فرض کېدل دي. او انفوس نه مراد امراض یا ملګري په جهاد کې شهیدان کېدل دي. و ثمرات نه مراد مرګ د اولاد دی. او دا ټول بلایا او مصیبتونه اول قسم او دویم قسم د مؤمنانو دپاره ابتلاعات دي او د کافرانو او د ګناهګارانو دپاره عذابونه او سزاګانې دي. او چا چې په دې بلاګانو او په دې مصیبتونو باندې صبر وکړه نو الله وایي وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. الله وایي وبشر الصابرین، زیری ورکړه ته صبرناکو خلکو ته. صابران څوک دي؟ الذین، د هغه کسان دي اذا اصابتهم مصیبه چې کوم وخت کې ورسیږي دوی ته څه مصیبت، قالو نو دوی وایي یقینا انا لله و انا الیه راجعون، یقینا موږ د الله تعالی یو او یقینا موږ خاص هغه ته ورګرځېدونکي یو. مصیبت هر هغه حادثه چې هغه د انسان په زړه کې خفګان پیدا کوي هغه مصیبت دی د مؤمن دپاره، که هغه وړوکی وي او که هغه لوی وي. این تر دې چې کله یو چراغ او ډیوه تاسې لګولی وي چې هغه مړه شي نو په هغه باندې خفه شي نو دا هم مصیبت دی. انا لله و انا الیه راجعون. علامه نیشاپوري په خپل تفسیر کې لیکلی دي چې اول اقرار دی په عبودیت سره انا لله و انا الیه راجعون، او دویم تفویض یعنی سپارل دي د کارونو الله رب العزت ته. همدارنګه اوله اشاره د مبدی ته انا لله او دویم اشاره د معاد ته و انا الیه راجعون. همدارنګه اول ایمان دی په قضا د الله تعالی او دویم ایمان دی په تقدیر د الله تعالی. همدارنګه ځینې علماو لیکلي دي چې اول اقرار دی په اعتراض نه کولو سره په الله تعالی باندې چې موږ به په الله باندې اعتراض نه کوو ځکه چې هغه مالک او متصرف دی. او دویم چې و انا الیه راجعون په دې کې تصدیق او تسلي د زړه ده په جزا او ثواب د مصیبت سره په نزد الله تعالی، او په دې دواړو سره د زړه صبر حاصلیږي. انا لله و انا الیه راجعون دا کلمه د استرجاع ده، یعنی واپس کېدل الله ته په هر مصیبت کې د دې ویل ضروري دي. نو څوک چې دا خاص کوي صرف د مرګ په اورېدلو سره دا بدعت دی. باید چې په هر مصیبت چې تاسو اورئ په هغه کې انا لله اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه و اولئک هم المهتدون. الله وایي دغه کسان چې دوی په مصیبتونو باندې صبر وکړه دغه کسان دوی باندې برکات دي د طرف د رب د دوی نه، و رحمت او رحمت دی د الله له طرف نه په دوی باندې، و اولئک هم المهتدون
او دغه کسان چې دي دوی لارموندونکي دي. دلته مبتدا او خبر دواړه معرفه دي، او چې کله مبتدا او خبر معرفه وي د هغو په منځ کې ضمیر فصل راوړل کیږي، لکه دلته چې هم راوړی. دې کې دې ته اشاره ده چې دا خلک په هدایت باندې پاخه دي او د هر قسم ګمراهي نه دوی بچ دي. لکه چې امام بخاري رحمه الله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت رانقل کړی دی چې لیکلی دی نعم العدلان و نعم العلاوت، ښه دوه انډي دي، صلات و رحمت، او ښه سرباری دی چې هغه اهتدا او هدایت دی. دوه انډي دي، یو طرف ته صلات او بل طرف ته رحمت، او ډېر ښه سرباری دی په دیو باندې چې هغه اهتدا او هدایت دی. ان الصفا والمروة من شعائر الله، یقینا صفا او مروه من شعائر الله د خاصو نښو د دین د الله تعالی نه دي. فمن حج البیت، نو چا چې حج کوه د بیت الله او اعتمره یا یې عمره کوله، فلا جناح علیه، نو نشته هیڅ ګناه په ده باندې ان یطوف بهما، چې ځي راځي د دغې دواړو په منځ کې، یعنې د صفا او د مروه په منځ کې. ومن تطوع خیرا، او چا چې په خوشحالي وکړه نیکي، فإن الله شاکر علیم، نو یقینا الله تعالی قبلونکی دی او پوه دی په هر څه باندې. د دې آیت ربط مخکینی آیتونو سره زموږ مفسرینو په ډېرو وجوهاتو سره ذکر کړی، خو زه به حاصل د یوې درته ووایم. په مخکینی آیتونو کې تحویل د قبلې و، په هغه کې احیا او ژوندي کول د دین د ابراهیم علیه السلام وسلام ول. نو همدارنګه په دې آیتونو کې الله ذکر د صفا او د مروه وکړه، ځکه چې صفا او مروه دا د بیبي هاجرې او د اسماعیل علیه السلام د آثارو نه دي، او یادداشت دی د هغه تکلیفونو، د هغې تندې او د هغې یوازې والي چې اسماعیل علیه السلام او د هغې مور بیبي هاجرې په هغې خوشې دشته کې تیر کړی او الله ته تضرع او عجزو کوله. بله وجه دا ده چې تکالیف درې قسمه دي. اول قسم هغه دی چې عقل هم پوهیږي د هغې په ښایست باندې، لکه ذکر او شکر د منعم، نو امر په هغې باندې ذکر شو چې فذکروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. او دویم قسم هغه دی چې عقل د هغې په فایدو باندې نه پوهیږي، بلکې هغه قبیح ګڼي، لکن شرع د هغې حکمتونه بیان کړي دي چې ابتلاعات او امتحانات دي او په هغې باندې صبر کول دي. نو هغه ذکر شو په ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. دلته دریم قسم هغه دی چې عقل د هغې په حسن او قباحت نه پوهیږي، بلکې عبث یې ګڼي، لکن په هغې باندې تعبدن راتلل کوي، او هغه افعال د حج دي، خاص طور سعی کول د صفا او مروه. نو الله رب العزت اوس هغه موږ ته ذکر کوي، هغه تکالیف ذکر کوي چې عقل د هغې په حسن او په قباحت نه پوهیږي، بلکې هغه عبث ګڼي، لکن په هغې باندې تعبدن راتلل کوي، او هغه افعال د حج دي. علامه نیشاپوري رحمه الله د دې آیت شان نزول بیان کړی دی چې په صفا باندې یو بت و چې د هغه نوم اصاف و، او په مروه باندې یو بت و چې د هغه نوم نائله وه، او د جاهلیت په زمانه کې به مشرکینو د دوی په منځ کې طواف کوه، او د دې دواړو به استلام کوه. نو وروسته د اسلام نه مسلمانانو د صفا او د مروه په منځ کې سعی حرج ګڼله، ځکه چې دلته یو بت و په نامه د اصاف باندې او بل بت و په نامه د نائله باندې، دلته به مشرکینو د دوی ترمنځ سعی کوله، استلام یې کوه، نو موږ یې نه کوو. نو الله رب العزت وفرمیل چې ان الصفا والمروة، یقینا صفا او مروه من شعائر الله، دا د الله د دین نښې او نښانې دي. فمن حج البیت، نو چا چې حج کو د بیت الله او اعتمره یې عمره کوله، فلا جناح علیه ان یطوفهما، نو نشته هیڅ ګناه په دې باندې چې ځي راځي د دغه دواړو په منځ کې. او محمد بن اسحاق په کتاب سیرت کې لیکلی دي چې اصاف سړی و او نائله ښځه وه، دوی انسانان ول، لکن دې دواړو په داخل د کعبې کې زنا وکړه، د دوی نه الله کاڼي او ګټې جوړې کړې. نو قریشو کعبې ته مخامخ کیښودلې دپاره د عبرت د خلکو. هر کله چې زمانه ډیره تیره شوه، نو هغه ګټې صفا او مروه ته نقل کړې شوې او د دوی عبادت مشرکینو شروع کړ. نو د دې وجې نه مسلمانانو د هغې سعی نه چې د صفا او په مروه کې وه ځان ساته. نو الله ورته ویلې ان الصفا والمروة من شعائر الله، صفا او مروه د الله رب العزت د دین نښې نښانې دي. فمن حج البیت، نو چا چې حج کو د بیت الله او اعتمره یې عمره کوله، فلا جناح علیه،
نو نشته هیڅ ګناه په ده باندې ان یطوف بهما چې ځي او راځي د دې دواړو په منځ کې. صفا په لغت کې همواره او ښویې ګټې ته ویل کیږي او مروه سپینې پړقېدونکي ګټې ته ویل کیږي. نو الله رب العزت ویلي څوک چې حج وکړي یا عمره وکړي نو په هغه باندې هیڅ ګناه نشته ده چې صفا او د مروه ترمنځ ځي او راځي. نو را به شو اوس لفظي ترجمه به د سر نه تر آخره پورې واورو. یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ، استعینو بالصبر والصلاح، تاسو مدد حاصل کړئ په صبر کولو او په مونځ کولو سره. ان الله مع الصابرین، یقینا الله تعالی خاص ملګری دی د صبرناکو. ولا تقولو، او تاسې مه وایئ لمن یقتل فی سبیل الله، د هغه چا په باره کې چې هغه ووژلی شي په لاره د الله تعالی کې امواتن مړي، بل احیاء، بلکې دوی یو قسم ژوندي دي. ولکن لا تشعرون، لکن تاسو نه پوهیږئ د هغو په ژوند. ولنبلونکم بشیء، او خامخا ازمیښت کوو موږ تاسو باندې په لږ شي سره، من الخوف، د ویرې نه، والجوع، د ولږې نه، ونقص من الاموال، او په کمولو د مالونو سره، والانفس، او د نفسونو سره، والثمرات، او په کمولو د میوو سره. وبشر الصابرین، او زیری ورکړه صبرناکو خلکو ته. صبرناک څوک دي؟ الذین، هغه کسان دي اذا اصابتهم مصیبتون، چې کله ورسیږي دوی ته څه مصیبت، قالو، نو دوی وایي انا لله، یقینا موږ د الله تعالی یو، و انا الیه راجعون، او یقینا موږ خاص هغه ته ورګرځېدونکي یو. اولئک علیهم صلوات من ربهم، د هغه کسان دي چې په دوی باندې برکات دي د طرف د رب د دوی نه، و رحمت، او رحمت دی. و اولئک هم المهتدون، او دغه کسان دي چې دوی لار موندونکي دي، لاره پیدا کړې ده. و اولئک هم المهتدون، او دغه کسان دوی لار موندونکي دي. ان الصفا والمروة من شعائر الله، یقینا صفا او مروه د خاصو نښو د دین د الله تعالی نه دي. فمن حج البیت، نو چا چې حج کو د بیت الله، او اعتمره یا عمره کوله، فلا جناح علیه، نو نشته هیڅ ګناه په ده باندې، ان یطوف بهما، چې ځي راځي دی د دغې دواړو په منځ کې. ومن تطوع خیرا، او چا چې په خوشحالي وکړه نیکي، فإن الله شاکر علیم، نو یقینا الله تعالی قبلونکی دی او پوه دی په هر څه باندې. قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه